نن سبا خپل سکا ورونه هم په درد باندې نه لګي. نو که چېرته تاسو غواړئ چې نور ورونه پیدا کړئ نو دغه رقم د دې ونې کار به ورسره وکړئ. یوه ونه که تاسو غواړئ چې په بله ونه یې بدله کړئ نو دغه رقم ته به پیوند ورته ولګوئ. یو ورور له درد نه خپله ډکه قصه کوي او وایي چې ورونو کلونو په انتظار کړی د څه دپاره؟ د دې دپاره چې ته پیسې راګټه. سعودي ته وایي وزې ولېږلم هلته چې ته به پیسې راګټې، موږ به دلته کاروبار روان کو، دلته به موږ ښه ښایسته کور جوړ کو، آینده کې به زموږ اتفاق وي او وحدت به وي او ورورولي به وي. نو زه په همدې خبرو کې بس لاړم خارج ته، سعودي ته لاړم. څو کاله مې تېر کړل؟ 18 کاله ما په سعودي کې تېر کړل. 18 کاله د مسافري سختې شپې او ورځې، ځه او راځه، پیسې رالیږه، ورونه مزې کوي دلته، کلونه تیریږي. بالاخره وایي چې 18 کاله تیر شو، په دې کې ماته تکلیف پیدا شو، د معدې تکلیف راته پیدا شو، همداسې به راوغورځېدم، عقلي و عصبي تکلیف، ذهن مې کمزوری شو چې تر آخر تر څه وخته پورې دا مسافري به ادامه لري. وایي کور ته راغلم، کور کې مې وویل چې زه خو نور مسافري نشم کولی. داسې به وکړو چې زما یو بل کسیری ورور دی به لاړ شي زما په ځي باندې، دی به اوس مسافري شروع کړي، زه به راشم کور ته. وایي چې ورونه مې ویل نه دا څنګه کېدای شي، ته به یې عمل ته، ته به مسافري کې او پیسې به موږ ته رالیږي. زه واورتلې د الله بندګانو، زه خو څه تاسو ګروګان نه یم نیولی که نه، خیر تر څه وخته پورې زما هلته هر وخت کې پروت یم، مریض یم، په سخته کې معدې تکلیف راته پیدا شو، ټول عمر مې مسافري کې تیر شو. تاسې خو هم داسې وکړئ چې یو څه لاس خو اوس راکړئ که نه، داسې خو مه کوم چې ټول عمر به همداسې پیسې راګټم او تاسې به مزې پکې کوئ. نو جنجال وای رامنځته شو، اختلاف رامنځته شو، ورونو مې هېڅ وخت کې دا خبره ما سره ونه منله. نو د دې وجې نه وایي زه هم مجبوره شوم، پوه شوم چې ولا دا ورونه خو ما سره په چل کې دي او هېڅ وخت کې زما خیر نه غواړي او نه هم د دوی دا ارادې شته چې زه په کور باندې شم. بالاخره وایي ما هم دا خبره جدي ونیوله او ورونو ته مې وویل چې نور نه کېږي، که هر رقم کېږي بس موږ به دا خبره یو طرفه کوو. نو وایي ورونو او پلار مې ټولو فیصله وکړه چې موږ به سره بیل شو، ځکه چې دا فامیل اوس غټ شوی هم ده او ټول په دې کور کې نه شو اوسېدلی. نو پلار او یو کسیری ورور دا په دې کور کې پاتې شول او موږ یې ټول له کور نه وایي وشړل. بالاخره وایي ما فکر وکړ چې تا د 18 کاله تیر کړل په سعودي کې، اخر د دې نتیجه څه شی شو؟ دومره وایي غمجن شوم، دومره فکرمند شوم چې نه د ورونو په دې 18 کالو کې ژوند جوړ که، نه د دوی ژوند جوړ شو او نه زما ژوند جوړ شو. یو وړوکی غوندې کور چې دوی پکې اوسېدل، په همغه کې نن هم همغه کور ده او ژوند هم همغه ژوند ده. بالاخره نتیجه شوه چې په خفګان سره بیل شولو. نن وایي نه زما ورور قدر کوي، نه مې عزت کوي او نه زما د 18 کلنۍ مسافري کوم ځای ونیو. بالاخره مریض زه یم، غریب زه یم، له جنجالونو سره زما لاس و ګریوان ده، ورونه له ما سره جوړ نه دي او بالاخره ورونه وایي ګیلې کوي، شکایتونه کوي چې وروره تا موږ ته څه وکړل. نو وایي دا قصه دا د نورو خلکو لپاره یو عبرت ده چې ای مسافر ورونو، ای قدرمنو ورونو، دومره وخت مسافري تاسو مه کوئ او موږ هم د نورو خلکو د رضامندي په خاطر باندې د خپله ځواني، د خپل کلونه عمر مه بربادوئ. زما اولاد وایي نن بې تعلیمه ده، زما ځای نن نشته، ځکه هغه کور کې چې موږ اوسېدلو له ورونو سره هغه خو جدا شو سره، هلته نور موږ یو ځای اوسېدلی نه شو، نه مې کور جوړ کړی شو، نه مې اولاد تعلیم وکړی شو، نه تربیه شوه او نه پیسې شوې او مریضي خو لا پرېږده چې مریضي هم ماته پیدا شوه. له دې قصې نه موږ تاسو ډېر عبرتونه او درسونه اخیستلی شو او هغه دا چې موږ تاسو باید د خپل عمر دا ډېر قیمتي عمر چې الله جل جلاله موږ تاسو ته راکړی باید په مسافري باندې برباد نه کړو او نه هم د خلکو په خبرو باندې مغروره شو چې تاسو ته خلک غټې وعدې درکوي. په دې ژندګي کې خلک حتما پیدا کیږي چې موږ تاسو ته وعدې راکوي، داسې به کور شي او داسې به کاروبار شي او داسې، په اخره کې بیا خالي لاس متاسفانه. نو د دې لپاره چې موږ تاسو په آینده کې بیا پښیمانه نه شو، په آینده کې افسوس او حسرت ونه کړو، باید د خلکو په وعدو باندې موږ تاسو دوکه نه شو. باید موږ تاسو فکر وکړو چې دا کوم ژوند ما روان کړی ده دا ما په کوم طرف باندې بیایي. نور چاته باید په انتظار کېننو، ډېره زیاته مهمه ده چې د خلکو په انتظار کېننو. که ته د ورور په انتظار کېناستې، د پلار په انتظار کېناستې، د ورېرونو په انتظار، الله دې نه کړي الله دې ستا به دا عمر ټول برباد شي. په آینده کې به هغوی هم خفه او ته به هم خفه. بهتره دا ده زموږ استاد ګوري دا نظام، دا مختلط نظام، دا ګډوډ په کورونو کې دا اصلا صحیح نه ده.
که موږ تاسو بیلیږو او کورونه م یو بل څخه بیلیږي په دې کې کوم مشکل نشته ده. مهمه دا ده چې په خوښۍ سره بیل شو، که یو ځای هم اوسېږو په خوښۍ سره واوسېږو، د هر چا د خپل کاروبار هم معلوم وي، د هر چا د خپل زحمت هم معلوم وي او نتیجه باید وښیو. داسې نه چې الله نه کړه په یو چا باندې موږ تاسو بوج واچوو که نه او دا نور ټولې مزې کوي. دغه انسان سره چې زه مخامخ شوم واقعا چې زما زړه درد ورته وکړ. نن هم بنیز ده، هم خالی لاس ده او 18 کاله مسافري، سبحان 18 کاله یو عمر ده چې یو انسان تیر کړی ده په خارج کې. ښه دا ده، بهتره دا ده چې موږ تاسو په کوم یو حالت کې ژوند کوو باید فکر وکړو چې آینده دا زما جوړوي او که نه، او هر چا سره باید صفا او واضحه مخکې لاړ شو. داسې نه چې خلک موږ تاسو په خپلو غټو غوړو زیړو خبرو باندې مغروره کړي، تمه او توقع راکړي او په آینده کې بیا موږ تاسو رخصت شو دغه رقم لاړ شو. الله دې وکړي چې مسافر متوجه شي. زما د دې خبرو هدف دا نه و چې تاسو په منځ کې اختلافات او جنجالونه واچوم او جدایي رامنځته کړم. هدف مې دا و چې متوجه شئ او خپله آینده په نظر کې ونیسئ، داسې قدمونه په ژوند کې واخلئ چې بیا انشاءالله آینده کې پښیمانه نه شئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.